آیا د اتریش غونډه کې ټول ګډونوال د مقاومت جبهې غړي وو او که نور مشران هم وو؟ په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان یو شمېر سیاستوال په تیرو 3 ورځو کې د اتریش په پلازمینه وینا کې راغونډ شوي وو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړ. دوی پرون چې د دې غونډې وروستۍ ورځ وه، یوه اعلامیه هم خپره کړه چې په هغه کې د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود هم ګډون کړی و. د دې غونډې یوه بله ګډونواله شکریه بارکزۍ وه چې له احمد تکل سره په مرکه کې د دې غونډې پر بحثونو رڼا اچولې. میرمن بارکزۍ په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ونه ویلو چې آیا د دې غونډې ټول ګډونوال د مقاومت د جبهې غړي وو. له بلې خوا د احمد شاه مسعود تلین ولې په وسلوال تظاهر منځل کیږي؟ تیرو 18 کلونو کې هر کال د احمد شاه مسعود د وژل کېدو تلین په کابل کې رسمي مراسمو کې لمانځل کېده، خو ترڅنګ یې دغه یو شمېر پلویان ورسره ول. لاریونونه یوازې عام کابلیان ورخطا کوي، بلکې سږکال د جمعیت اسلامي ګوند یو شمېر غړو هم په دې اړه اندېښنه وښوده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.